السلام علیکم ګرانه پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانه ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم تاسو څرنګه خپل موبایل بیلنس حاصل کړئ او هغه هم پرې. یعنې تاسو به یو د اپلیکیشن درښیم چې په هغه کې به تاسو د ورځې تر 200 تر 300 تر 400 تر 500 پورې پرې بیلنس حاصل کولی شئ او دا څه درواغ نه ده، څه فراډ نه ده. که چاته ویډیو ایسته کړي او بلې ویډیو ته انتظار وکړي. انشاءالله په دغه ویډیو کې به تاسو نن درواخم تاسو څرنګه یو اپلیکیشن ده چې په هغه کې تاسو د ورځې 500 300 200 روپۍ جوړولی شئ او هغه څرنګه خپل موبایل ته صرف او صرف 15 سکنډه کې درلیږلی شئ. صحیح ده؟ څرنګه تاسو ایزي ډوډ درلیږئ له بل دکاندار چې هغه رقم تاسو خپل موبایل کې پوینټونه جوړوئ او هغه پوینټونه به پر روپیو کنورټ کوئ، هغه روپۍ بیا تاسو موبایل ته درځي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو او د موبایل په سکرین کې به تاسو ته هر شی دروښیم. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانه ملګرو، د دغه اپلیکیشن لپاره به تاسو لاړ شئ خپل پلی سټور ته او په پلی سټور کې به سرچ کړئ ووډي اپلیکیشن، ووډي ټي ایم. صحیح نه؟ دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. VODI سپیلنګ ده. صحیح ده؟ دا به ورته ولیکئ او دا اپلیکیشن چې کوم ده اول په سر کې به ووډي اپلیکیشن راسي او دا به تاسو انسټال کړئ. انسټال چې کوئ تاسو به اول 2 شان وغواړئ. صحیح ده؟ ما خو اول دغه شان ورکړي، تاسو به 2 شان وغواړئ. اول شی به وي تاسو کنټري، یعنې تاسو کوم ملک یاستئ، افغانستان، پاکستان، انډیا، په هر ملک کې دا کار کوي. صحیح ده؟ اول به تاسو خپل ملک ورکړئ، د هغه بعد د تاسو ټلیفون نمبر، د ټلیفون نمبر به هغه وي کوم چې تاسو په موبایل کې په دغه وخت وي. صحیح ده؟ اوس به موږ دا اپلیکیشن زموږ خلاص کړو، د هغه بعد ستاسو ملک هم ورکوي او خپل نمبر هم ورکوي. د هغه بعد یو بل شی وي ریفرر کوډ. په ریفرر کوډ کې به تاسو لیکئ ټیکنیکل 280. ټیکنیکل 280 په دغه باندې چې دا ریفرر کوډ ما تاسو درکړی ده، دا د ما ذاتي ریفرر کوډ ده. په دغه باندې به تاسو تم ریوارډ درکوي او ما تم، یعنې 13 پوینټه به تاسو ته درکوي او 13 پوینټه به ما ته راکوي. صحیح ده؟ اوس د ما پوینټ دی 21، د ما ووډي پوینټس کوم دی هغه اوس 21 دی. اوس تاسو درښیم تاسو څرنګه پوینټ زیات کړئ. پوینټ زیاتېدا لپاره به دلته لاړ شئ ارن ووډي پوینټس. په دې چې کلیک کړئ تاسو د ورځې 10 ویډیو کتلی شئ او د یوې ویډیو تاسو ته 3 پوینټه درځي. صحیح نه؟ نو موږ په ورځ کې 10 ویډیو کتلی شو د 3 پوینټو، یعنې موږ په ورځ کې 13 پوینټه اخیستلی شو. ما اپلیکیشن اوس انسټال کړو 10 منټه مخکې، ولې ما ته دغه معلومات اوس دغه اپلیکیشن کې ګټه ده. باید موږ پښتانه ورونه چې کوم دی هغه له دې اپلیکیشنه چې ګټه واخلي. صحیح ده؟ نو انټرنیټ لږ سلو ده، له دغه چې معذرت غواړم چې ما انټرنیټ لږ سلو ده له هغه وجې چې دا سم کار نه کوي. په ارن ووډي پوینټس یې کلیک کړئ، نو به دلته تاسو ته کته لیکلي واچ ا شورټ ویډیو. په ویډیو کتلو سره تاسو خپل پوینټ زیاتولی شئ او ما مخکې مو ویل 10 ویډیو کتلی شئ، یعنې په ورځ کې 13 پوینټس کوم دي هغه خالتو په ویډیو کتلی شئ. صحیح ده؟ په زیاتولی شئ. نو دا ډېر مشکله کار ده، ویډیو کتل د ورځې 10 ویډیو اسانه دي، مګر ویډیو کمې دي او پوینټس هم کم دي. 13 پوینټه په یوه ورځ کې یو شی هم نه دي. صحیح نه؟ موږ باید پوینټ یو مخ زیات کړو او د زیاتېدا لپاره به دلته تاسو استعمالوي ریفرر کوډ. څرنګه چې ما تاسو درښو چې ته به ما ریفرر کوډ استعمالوي او بل چا ته خپل اپلیکیشن ورولېږي، هغه ته به وایي چې هغه ستا ریفرر کوډ استعمال کړي. د ما ریفرر کوډ د ټیکنیکل 280 باید تاسو په خپل اپلیکیشن کې ورکړئ. د هغه بعد دلته راځي پروموشن. په پروموشن کې ډېر زبردست شیان دي. هغه دغه دی چې ته یې 8 نفرو ته ورولېږې، هغه 8 نفر په انډیا کې دي. که هغه 8 نفر ستا اپلیکیشن انسټال کړي د اپلیکیشن او د تا ریفرر کوډ واچوي، نو 15 بیلنس چې کوم ده د موبایل بیلنس هغه به تا ته سیخ درسي. صحیح ده؟ د هغه بعد دلته نور هم لیکلي د نورو ملکو، یعنې نورو ملکو څخه ورولېږي هغه هم تا ته درکوي، دلته بلکې ډالر هم درکوي. صحیح ده؟ نو دغه پروموشن دی چې ما څلور پروموشن دا به تاسو هم دغومره وي. زما په خیال ولې اپلیکیشن ما اوس نوی انسټال کړو. صحیح ده؟ اوس موږ څرنګه ریفرر مثال څرنګه پوینټ زیات کړو، د هغه لپاره په انوایټ فرینډس کلیک کړئ او دلته به خپل فیسبوک، مسنجر، واتساپ، زیپیا، جیمیل، بلوتوث میسج په هر رقم باندې تاسو خپلو ملګرو ته دا اپلیکیشن ورلیږلی شئ او هغو ملګرو ته ووایاست چې ریفرر کوډ ستاسو استعمال کړي. یعنې کوم ملګري ته ته اپلیکیشن ورلیږې هغه ته خپل ریفرر کوډ هم ورولېږه چې هغه ستا کوډ استعمال کړي، ستا ته هم روپۍ راسي 13 پوینټه او هغه ته هم 13 پوینټه ورځي. صحیح ده؟ نو کله چې ته شیر کې په فیسبوک، په مسنجر، هر چیرې ته شیر کولی شې. صحیح ده؟ چې شیر دې کړو د هغه بعد تا پوینټونه خیر په خپله زیاتېږي.
اوس مثال څرنګه موږ مثال کومې روپۍ چې دي هغه څرنګه خپل موبایل ته راولېږو. صحیح ده. موبایل ته به څرنګه رالیږي، موبایل ته چې راولېږي اول یو بل شی ما هیر سو هغه دغه مثال خپل کنټري ملک سلیکټ کړئ او نمبر ور واچوئ. د هغه بعد دلته راسئ ایډیټ یې کړئ، په دغه خپل عکس باندې کلیک کړئ او دلته تاسو خپل ایمیل او شا نوم ور اچولی. صحیح ده. نو دغه به تاسو خامخا ضرور کړئ. صحیح ده. دغه بعد به تاسو ولاړ سئ څرنګه خپل روپۍ راوباسئ. دا به تاسو خپل پوینټ کلیک کړئ، وډي پوینټس. ما اوس وخت دی 21 پوینټ. صحیح ده. 21 پوینټ دی. نو ویډیو به لږ غټه سي، باید تاسو پر شي پوه سئ. صحیح ده. په دغه 21 پوینټ ما دغه شانو ګټلې دي. صحیح ده. تاسو به ریډم باندې کلیک کړئ او دلته به لیکلي ریچارج پریپیډ موبایل. صحیح ده. دلته تاسو خپل ملګري ته هم روپۍ ورلیږلی سئ، دا کوم چې تاسو ګټلي دي. خپل موبایل ته هم د ریزلوټ کولی سئ، پروموشن هم پرې اخیستلی سئ. نو زه به پرې کلیک کړم ریچارج مای موبایل. په ریچارج مای موبایل چې کلیک کړم مطلب دا روپۍ چې کوم دي هغه به خپله ما موبایل ته ډاونلوډ سي. صحیح ده. مثال راولېږل سي. صحیح ده. په دغه باندې چې کلیک کړئ دلته لیکلي ریچارج ناو. په ریچارج ناو چې کلیک کړئ دلته به ستا نمبر او هر شی ولیکل سي، یعنې کومه نمبر چې ته درلیږې. صحیح ده. دلته اوس که خیر راځي چې ستا روپۍ څو درلیږې، یعنې 300 تر 150 تر 500 مثال ته روپۍ درلیږلی سي او هغه ته ځان نه سي کولی. دلته څو روپۍ لیکلی هغه هم درلیږلی سي، یعنې 30 50 دغسې نور هم لیکلی دي. هغه باندې چې کلیک کړې بیا هغه روپۍ موږ درلیږلی سو خپل ځان ته، لا بل خپل ملګري ته په هغه رقم باندې موږ روپۍ لیږلی سو. صحیح ده. دلته لیکلي سلیکټ اماونټ ریچارج اماونټ، یعنې خپل اماونټ چې کوم ده هغه سلیکټ کړئ. نو زه به ما نت لږ سلو ده د هغه له وجې چې دلته لږ څه مشکلات جوړیږي، خو انشاءالله کوم مقصد چې مې د هغه باندې به تاسو ټول پوه سئ او دلته به اوس راواوړئ چې څو روپۍ موږ لیږو خپل موبایل ته. صحیح ده. دلته لیکلي 10 50 شپېته 100 200 300 400 500 دا روپۍ موږ لیږلی سو خپل. مثال زه اوس لیږم 300 کلدارې، یعنې 300 پاکستاني روپۍ چې کومې دي هغه زه خپل موبایل ته رالیږم. دلته تاسو که پاکستان ټلینار لیکلی، یعنې پاکستان ما سیم د پاکستان ما ملک ده او ټلینار سیم ده. نو دلته به تاسو که په کوم ملک یاست هغه به لیکلی وي. دلته لیکلي کوست 300، یعنې زه 10 روپۍ رالیږم، په 10 روپۍ کلیک کړم او دلته لیکلي انټر پرومو کوډ. صحیح ده. دلته تاسو ته اوس نور مخته چې شی راځي هغه تاسو ته درښیم. صحیح ده. اوس به لیکلي وي چې تاسو په کوم میتډ باندې روپۍ درلیږئ. صحیح ده. ویزا، ماسټر کارډ، امریکن ایکسپریس، وډي پوینټس. موږ په وډي پوینټس کلیک کو او دلته لیکلي دي کنوینینس فی، یعنې ستاسو مثال دا روپۍ به دوی کټ کوي چې موږ ته هغسې رالیږي. مثال کوم روپۍ چې موږ ته رالیږي هغه به هغوی کې به 9 روپۍ دوی کټ کوي، دا د اپلیکیشن وال، او 310 روپۍ چې دي هغه به موږ ته راځي. یعنې ټوټل اوس روپۍ چې دي هغه 19 روپۍ به زه رالیږم. نو د 19 روپیو لپاره باید د تا پوینټس وي 283. هغه ته لیکلي پیپل اماونټ وید 283، یعنې ستا 19 روپۍ که غواړې ستا ته درسي هغه کې ډېر ستا او نه د اپلیکیشن د کمپنۍ، نو بیا به تا پوینټس کوم دی هغه به 283 وي. صحیح ده. دلته مثال زه 283 وم خو ما پوینټس پوره نه دي. صحیح ده. نو دلته به ولیکل سي. صحیح ده. یعنې تا پوینټس کوم دي هغه پوره نه دي. دلته به اوس ولیکل سي چې ما پوینټس 21 پوینټ څومره روپۍ جوړې کړي دي. صحیح ده. نو زما 21 پوینټ تقریبا 2.93 روپۍ جوړې کړي دي، یعنې 3 روپۍ دي اوس نو ما چې په دغه اپلیکیشن کې چې هغه 3 روپۍ زه رالیږلی سم، خو 3 روپۍ نه لیږل کېږي، تر 150 کم یې نه لیږل کېږي. صحیح ده. دلته به اوس ولیکل چې واضح چې مثال ما څومره نور پوینټ ضرورت لرم د دغو روپیو لپاره چې دا روپۍ زه خپل موبایل ته راولیږم. هغه کې 10 د ما روپۍ او 9 روپۍ د کمپنۍ، یعنې دا کوم اپلیکیشنس ده هغه بیا کټ کوي. صحیح ده. نور اته یو شی هم نشته، صرف چې کله تاسو پوینټ پوره کړئ د هغه بس دلته خپل پوینټ ور واچوئ او اوس که د اماونټ میتډ ور واچوئ او په کنفرم یې کلیک کړئ تاسو ته به انشاءالله میسج راسي چې تا دومره روپۍ درلیږلي دي. دا څه درواغ نه ده، دا بالکل هر شی حقیقت دی. ولې ما یو ملګري دی هغه اپلیکیشن ماته خپل ملګري راوښوو، وایي ته په خپل یوټیوب کې ورکړه. نو بس کله ما هغه حقیقت راته وویل ما نو هغه حقیقت تاسو سره شیر کړو. ډېر مننه. کوم ویډیو ښه څه ویډیو لایک کړئ او کومې چینل سبسکرایب کړی نه چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو چې کومه ده دغه چې تاسو ګټه واخلئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نور ملګري هم ګټه واخلي. ډېر مننه. د الله په امان.